وکنه مړه خو څه وایه نه بس سوزکي ته راوختو کسان تللي دي څه سودا له باران هم ورېږي نو مونږ ویل چې مونږ په سوزکي کې لامردن نه کړي نو د باران نه به پټ شو بره خیږو او چې کم ځای دی ما په خپل هم نه دی لیدلی تاسو هم نه دی لیدلی یو ځای به یې وینو د سوزکي نه دا مهال راکوشو روان شو بیلې نومې یو ځای ته ګراونډ دی ډېر ښکلی ځای دی او لکه د تېر ځل په شانتې منصور صاحب دې ځله تېر ځل یې د واورو خواهش کړی او دا ځل یې د چینې خواهش وکړو چې غر ته راشو او چینه پکې نه وي د هغې به خوند نه وي روان یو بیلې ته کوم ځای کې چې 4-5 چینې دي روان یو په لاره باندې پیدل سفر دی نری باران هم دی غواړو چې لالا نه هم څه واورو څه تاثرات را سره خپل شریک کړي ارمان جان راته خپل تاثرات شریک کړي سوات کې چې ګرځې نو په هر قدم به ذکر کوي ډېر ښه ماشاءالله به دې په هر قدم کې خولې ده واه واه ډېر ښه دی یار ارمان جان ستا هم څه شعر و سوات باره کې چا وی ارمانه دا جنت چې ولا څنګه ځای وي ما وی کېدی شي چې زموږ د ښکلي سوات په شان وي مونږ تېر ځل هم راغلي د واورو په دغه کې خو چونکې مونږ دا ځای نه و لیدلی ډېر زیات ښکلی ځای دی او د کمال خبره دا ده چې نری باران هم ورسره ورېږي او ټول یاران هم راټول شوي دي نو زما په خیال چې کوم خوند مونږ اخلو هغه به مونږ بیان نه کړی شو خو به هر حال دغه ویډیوز کې تاسو وګورئ لالا څه غلی غلی دی نو نه نه ډېر ښکلی ځای دی رباب هم راغستی دی او منګي والا کوم ځای دی لاره مو زما خیال څونه وواله پیاده نیمه ګنټه ملګري 5 منټه لاره ده او ګنټه لاره مو وواله او 2 منټه لاره لا پاتې لکه څومره لاره پاتې شوه 3 غنټې نوره پاتې شوه او له پاسې نو وریځې دي اسمان ګرړېږي باران ورېږي مونږ ورته ګړګوړ بابا وایي ګړګوړ بابا دی ګړ ژبه کې منظور صاحب تاسو وته صحیح په خپله ژبه کې یار دوی چې ورکتلی وي نو په وخت کې موږ ډېر واړه وو آخرکار باران سیوا شو راګیرې کړو عادل خو چونکې باران نه مزې واخیستې په ویډیو کې به تاسو لیدلی ومې خو باران ته ولاړلی موږ نور ټول ملګري د ونې لاندې پټ شوي یو باران ډېر زیات سیوا شوی دی او اخیر دا چې باران ختم شو تاسو زموږ حال ته هم کتلی شئ بس باغي صاحب وویل چې دا د پرشګال باران دی دا ختمي خو چونکې ما یقین نه کوم خو باران ختم هم شو د باران نه مو هم خوند واخیستو چې باران ختم شو نظارې راته ډېرې زیاتې ښکلې کړې نو بس اوس به تاسو ته ډېر زیات خوند واخلئ د ریکارډینګ نه پس باران بیا راغی چونکې په ویډیو کې به تاسو کتلي هم یې چې احساس کې ورو ورو کېدل سیوا شول اوس هم ورېږي موږ باندې او بس اوس هم ورېږي اوس خو دونه پناه نه ده خو بهر لږ پناه یو باران ختم شي د هغې نه بس چې دی بیا به د پخلي عمل کوو که نه بس بیا به د پخلي عمل کوو بیا به روټۍ خورو بیا به که نور څه چکر واقب وو او بیا سیده کور انشاءالله یو څو لنډ شعرونه پکې مې ولوړي موږ به داسې ځو که نه که ښایي او بس هغه ټول ملګري بره چې دي په دې سټې آفس کې چې دي دې ته څه نوم وایي انتظارګاه کې ناست دي چې څنګه باران ختم شي بس بیا وځو ټیک ده دا مهال څه نوم ورته وایي دا مهال ټاټ تیاریږي باران چونکې د قلارېدو نوم نه اخلي چونکې باران خو ډېر خوند کوي خو
بیا هم ډېر زیات لمدي کړو نو د هغې دپاره چې دی دا تیاري روانه ده چې اوس دا تیار شي بیا د دې نه لاندې کینو د ناستې دپاره ځای برابر شو او اخر دا چې ټینټ تیار شو لالا وایي چې اوس په دې ټایم کې باران پکار دی چونکې نری نری دی خو لالا وایي چې مضبوط باران پکار دی الله دې د خیر باران وشي چې هر څه په بله واړئ دا به اوس د لالا نه پوښتو چې لالا څه وجه ده چې لالا وایي چې مضبوط باران پکار دی وختي خو وایي چې یاره یا الله باران ور دی اوس وایي چې الله باران پکار دی اوس ته ټینټ هم دی نو اوس به یې ګورو اوس به ته ناست یو دغه ټول ملګري چې کوم دي په ټینټ کې ناست دي استاذو